د هنر په ښوونه کې بخیلي مه کوئ. ګورئ مسلمانان ورونو، خیاط 3 میاشتې په شاګرد یوازې جامې اوتو کوي. د موټرو مستري 3 میاشتې شاګرد یوازې د موټرو په پایو خلاصولو مصروفه ساتي. داسې مه کوئ. دا د غریبې کورنۍ اولاد وي. مور یې روزانه سهار وختي له خوب راویښوي او تا ته یې درلیږي په دې نیت چې زما زوی به کار زده کړي او کاریګر به شي، لږ ګزاره به مو وشي، د کور ساتنه به مو وشي. خو دوی ته په 6 یا 7 کالو کې هنر نه ورکول کیږي. نو هیله مو دا ده چې دوی ته په 6 میاشتو کې یا چې څومره ژر کیږي هنر ور زده کړل شي او د روزي ګټلو قابل یې وګرځوئ. ځکه د روزي ورکولو والله یوازې یو الله جل جلاله دی. که تاسو په خپل کار کې د دغه شاګرد سره اخلاص وکئ، الله عز وجل به بدل درکړي او الله عز وجل به مو په رزق برکت واچوي. د عرش مالک رب جل جلاله به پر تاسو رحمت وکړي او په کور او اولاد او رزق مال کې به مو برکت پیدا شي.